د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، مرستیال ډاکټر لال محمد درانی، منشي ذبیح الله زمري او د شورا ټولو غړو په ولایت مقام کې ننګرهار والي حیات الله حیات سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت د ستونزو د حل په موخه به په یووالي سره د قانون په چوکاټ کې نوموړي سره بشپړه همکاري وکړي. د ولایتي شورا رئیس، مرستیال، منشي او د شورا غړو د خبرو پر مهال ویل ننګرهار د ټولو ګډ کور دی او د دې کور لپاره به د ولایت مقام له رهبرۍ سره یو ځای د ټولو ستونزو د حل په موخه په یووالي سره کار وکړي. دوی د امنیت، غصب، انسان تختونې، پوهنې او د روغتیا اړوند ستونزې شریکې کړي او همداراز په مستوفیت او کرکټ لوبغالي کې د رامنځته شوو پیښو د لامل څرنګوالي، پر وخت د پیښې د شهیدانو او ټپیانو د نه انتقال او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه ولایت مقام څخه د څېړنو غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا رهبرۍ او غړو همداراز په غیر مساوي ډول د تذکرو ویش او د نوملیکنې په مرکزونو کې د سټیکرو د لګولو ستونزې په حل کې هم د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د ولایتي شورا رئیس او غړو څخه مننه وکړه چې په یووالي سره نوموړي سره د همکارۍ ژمنې وکړي. هغه ویل خپل هم فساد نه کوي او هیڅ چاته به هم د فساد کولو اجازه ورنکړي او مهمه دا ده چې موږ قانون لرو او د قانون په چوکاټ کې بل یو بل سره د دې ولایت د خوالي په موخه لازمه همکاري کوو. د دې ناستې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې ولایتي شورا سره به 15 ورځنۍ ناستې ترسره کیږي او همداراز به د هغو سیمو چې په مجلسونو کې پرې بحث کیږي او یا هم سفرونه کیږي اړوند وکیلان پکې ګډون کولو ته رابلل کیږي. د دې ناستې په ترڅ کې د ولایت مقام او ولایتي شورا ترمنځ په یووالي سره په لا زیاتې همکارۍ او همغږۍ هم هوکړه وشوه. په دغه ناسته کې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ، مالی او اداري مرستیال تمیم عارف او نورو مسؤلینو ګډون کړی و.